شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن یو یکشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د شعبان المعظم 23 نیټه ده چې د 1402 د کب د 14 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. په اړمنو کورنیو د 4390 کیلوګرام ویلي غازو ویش دغه مرستې د طبیعي پیښو ضد ادارې د لوري ویشل سوي دي. په هرات کې د واورو د اورښت پر وخت سیمه ییزې ادارې کارنده کړنې په خپل وخت لوی لارې خلاصي او اړمنو ته د اړتیا وړ توکي ویشل سوي دي. او هرات د لستنو بهرنیو سیلانیانو راتلل د ګرځندوی امیر وایي په روان کال کې شاوخوا 1000 تنو بهرنیو سیلانیانو د هرات څخه لیدنه کړې ده. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست د لوري پر اړمنو 4390 کیلوګرام ویلي غاز ویشل سوي دي. د هرات ولایت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس وایي دغه ریاست په تیره اونۍ کې د واورې اورښت پر وخت پر 620 کورنیو باندې 4390 کیلوګرام ویلي غاز د بېوزلو کورنیو تودولو لپاره ویشلي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې مرستیال مولوي عنایت الله صابر وایي دغه اندازه ویلي غاز په زندجان ولسوالۍ کې پر هغه کورنیو ویشل سوي چې په خیمو کې هستوګن دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال زیاتوي د مؤسسو د لوري هم پر 200 کورنیو بوټي ویشل سوي دي چې د سړې هوا څخه په امن کې واوسي. دغه مسؤلان دا راز وایي دوی زیار باسي چې د لرې پرتو سیمو ستونزې په ډیر ژر حل کړي. په هرات کې د تیرو ورځو د واورو اورښت د خلکو او کروندګرو د خوښۍ سبب سوي دي. په دې ورځو کې د سیمه ییزې ادارې د لوري د لویو لارو د خلاصولو او داراز زیانمن شویو ته د مرستو رسولو چارې په چټکۍ سره ترسره سوي دي. په دې لړ کې اړمنو ته د سونګ توکي او څارویو ته خوراکي توکي ویشل سوي دي. نور حال په راپورټ کې. په وروستیو ورځو کې د واورې اورښت د هرات کروندګر او اوسیدونکي خوشحاله کړي دي. له بلې خوا د تیرې یوې اونۍ د واورو له امله دغه ولایت ته د غځېدلو لوی لارو د خلاصولو او دغه راز په دغه ولایت کې د سیمه ییزې ادارې لخوا د ګازو او د څارویو د خوراکي توکو د ویش لپاره اغیزمن ګامونه پورته سوي دي. هرات ولایت سیمه ییزې ادارې فواید نامې ریاست ټولو لارو باندې لویو لارو باندې سار لري. مسؤلین حالت دي تر اوسه کوم وخت چې لارې بندیږي لارې خلاصوي تر اوسه پورې داسې په دوامداره توګه هیڅ لو لار نه ده بنده سوې. دغه مسؤلان دا هم وایي چې د واورې د اورښت په لومړۍ ورځ کې د دې ولایت له والي سره په همغږۍ د همکارۍ بنسټونو او یو شمېر اړوندو ادارو له اړو کسانو سره د مرستې په موخه لازم تدابیر نیولي دي. د دې ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست مسؤلین هم ټینګار کوي چې د مایع ګازو د ویش ترڅنګ د کرنې ریاست سره په همغږۍ په دغه ولایت کې پر زلزله پرو کورنیو د تودوخو توکو ویشلي او پر 50,000 مالدارانو د څارویو واښه هم ویشلي دي. دا د زندجان او د انجیل هغه مناطق چې زلزله پکې سوې وه او کورونه تر اوسه پورې په خیمو کې وه په هغو مناطقو کې دغسې وپاسي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر اوسیدونکي هم د دې ولایت د سیمه ییزې ادارې د دې اقدام هرکلی کوي چې له اړمنو کسانو سره همکاري کوي او د ترانسپورتي لارو د بیا پرانستلو هڅه کوي. از ولایت بادغیس آمدیم به هرات. اینجا زندگی ما به همین رقم بود، به همین جد، به همین منطقه تقریبا 25 خانه یا 24 خانه 25 خانه تعداد خانه ما هستن تقریبا. ما برادر تو باشه که دمی جگاه که هستیم شکر خدا از دولت اسلامی خون راضیم، از سازمان های برادرها که امروز آمدن ما را سروی مونن شاید کمک همکاری داشته باشن. انشالله که امیدواریم که نظر دولت اسلامی ما بله ما باشه. دا په داسې حال کې ده چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې په هیواد کې د واورې اورښت هیوادوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي،
خو د اسلامي امارت د مجاهدینو په شپه ورځ هڅو کې لارې بیا پرانستل سوي او لسګونو کسان یې له واورو او سیلابونو وژغورل. د امریکا، انګلستان، اسپانیا او پولند هیوادونو څخه 10 بهرني سیلانیان هرات ته راغلي دي. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تیرو 40 ورځو کې 100 بهرني سیلانیانو هرات ته سفر کړی دی. د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ګرځندوی امیر مولوي رحمت الله محمدي وایي د روان کال په موده کې شاوخوا 1000 تنو بهرني سیلانیانو د 70 هیوادونو څخه هرات ته سفر کړی او د هرات د تاریخي مکانونو څخه لیدنه کړې ده. په هیواد کې د سرتاسري امنیت ټینګښت او د اسلامي امارت پر راتلو سره هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د راتلو په شمیر کې په بېسارې توګه زیاتوالی راغلی دی او دغه سیلانیان د هر ډول اندېښنې پرته د هیواد ګوټ ګوټ ته سفر کولی شي. د لاندې غوښو کچېري هغه خواړه دي چې په هرات کې ځانګړی نوم لري. په هرات کې د هوا په سړې هوا کې د نورو په لسهاو ګرمو خوړو ترڅنګ د لاندې غوښو کچېري هم په کورنۍ کې پاخه او ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. دغه وچې غوښې د وطني وریجو سره ځانګړی خوند لري. نور حال په رپورټ کې. صوفي ګل احمد چې په باچا ملنګ مشهور دی نږدې 40 کلن دی او په هرات ښار کې د یو رستورانت په جوړولو سره د سیمهیزې خوراکونو په ځانګړي ډول د کچري ګوشتلند په جوړولو بوخت دی. هغه وایي چې د لومړي ځل لپاره په هوټلونو کې د کچري پخلی پخولو ته وعده ورکړه. بار سالی 7000-8000 کیلو گوشت لند میکنیم. همین آخر سال هم کم میایی که میریم از قصابا و بریبر میخریم. همین گوشت لند خود سابقا که بوده دیگه همین رواج بوده. یه سال نیه از 100 ساله که همین گوشت لند و همین کیجیری بیراد من بخوم تا به داخل هتل‌ها نبود. به داخل هتل‌ها همین مرواج کردم. صوفي ګل احمد هم ټینګار کوي چې هرات نور ځانګړي خواړه هم لري چې دغه ولایت ته ځانګړي دي. غذای به خصوص هرات همین کیچیریه. غذای خصوصی هرات قلورتروشه و گوشت لند که هیچ جا نداره. منتها پخته میکنن قلورتروشه. منتها باز هم کسی مایی که پخته کنه. همین قلورتروش هم پخته کردن کسی مایی کنه. ایمل چې په اصل کې د کابل ولایت اوسیدونکی دی له خپلو ملګرو سره د کچري ګوشتلند د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی او د دې محلي هراتي خواړو د کیفیت په اړه لاندې څرګندونې کوي. ما به خاطر خوردن گوشت لند، کچری گوشت لند آمده بودیم. البته ما نامش رو زیاد شنیده بودیم، بار اول است که آمدیم اینجا. واقعا ارزش داشت که آمدیم دیگه. واقعا غذای لذیذ بود دیگه. به خاطر اینکه زیاد مشهور بود گفتیم باز یک بار امتحان بکنیم، اما پشیمان نشدیم. واقعا کچری که هست کچری گوشت لند میگم. این عنعناتی که این از 50-60 سال پیش که ما باز عمر برزگاه در کفافت نمیکنه که ما بگم برای شما دیگه غیر از کچری باز چیز هم هست عرض کنم قلور تروش، قلور شیر، پتیماش، رقم به رقم چیزا غذای محلی ایراتی خود ما انمینای دیگه. باید وویل شي چې د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا په هیواد کې د امنیت او سولې د تامین په خاطر د لیدو کتو رستورانتونو ته د تګ او د پاکو ملي خوراکونو د خوړلو کیفیت څو برابره لوړ شوی دی. قدرمن لیدونکو اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. دوشنبه هرات ښار اوریاز الوره درجه 8-2، غوریان اوریاز الوره درجه 12-3، کراخ اوریاز الوره درجه 2--2 او پشتون زرغون اوریاز الوره درجه 8-2. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. په اړمنو کورنیو د 4390 کیلوګرام ویلي غازو ویش دغه مرستې د طبیعي پیښو ضد ادارې د لوري ویشل سوي دي. په هرات کې د واورو د اورښت پر وخت سیمهیزې ادارې کارنده کړنې په خپل وخت لوی لارې خلاصي او اړمنو ته د اړتیا وړ توکي ویشل سوي دي. او هرات د لستنو بهرنیو سیلانیانو راتلل
د ګرځندوی آمر وایي په روان کال کې شاوخوا 1000 تنو بهرنیو سیلانیانو د هرات څخه لیدنه کړې ده. محترم لیدونکو، دا وه د دې مهال خبري ټولګه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی او مهربان خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو